چې شکیلې ده بیا ولې زه تا په مړه شم او که نه چې مړه شم قبر کې به ته یم بیا به مستعبین ما باندې راځي ولې ای الله لاسونه مات کړي دا شیشه وټکوئ که نه لاسونه مات شي څه به دا خلک نه چې شیشه نه ټکوئ چې ده مننه چې په ټیکم نه کوئ لاسونه مات شه اوس په میلمه باندې د ځان ور شوړه کړی بیا به د دې خبرې بالا څه ګرنټي راکړی مستعبین ما باندې په قبر کې به هم راځي ظالمه ولې خو دې راوتلې لکه زمونږ د زیان راتوله واده غواړې پوه د خلکو مخه داسې کېږي وشه یوه د مخه بار روځي ستا ولې روځي پرېږده چې نه وایي درته ځان له جوړه کوم شي نه مه جوړه دلته بیا خلک تښتي وایي دا د کوم بوجۍ ته سفر چې نکاح وتړو نن خبره واوره زما د آی ډي شکیل مه نکاح منشن کوم لوړ کړه دې بلاک کومه بلاک ته غورځوم آی ډي مه منشن کوو دا څوک دی تا منشن کوو ته منشن کوي دا څوک کنځلې کوي چې اوس یې باجه کړه دا آی ډي چې منشن کېږي دا افغانۍ ورور مې آی ډي منشن کړي افغانۍ دی که پاکستانی خبر نه دا خو پاکستانی دی پي ټي آی چنډه دی پي ټي آی سپورټر دی مننه ورېږه زه یې باجه کړم دا څوک دی یو منټ یو منټ آی ډي ما ته مه منشن کوئ زه ډایرکټ باجه کوم بس صرف وکړئ اوس لیکئ چې دا سړی توت ته که څه شو ښه شیشه وټکوئ راکان شیشه وټکوئ شابه ډبل ټایپ وکړئ ډبل ټایپ وکړئ سپورټ وکړئ راولئ یو ټایګر نن باجه کوم اسما خان وعلیکم السلام دلته چې کم سړی نه دی کم سړی کنځل کوي که نه هغه صرف ما ته سپی رالیږئ بس بیا ته تاسو کافي دی ورکړئ دا ورکړئ صبر وکړئ دا ډای فشار کې فشار راځي مه ورته کوئ ولې زمری درته راویشتو اسما راته ګفټ راکړه جینۍ راغله څو هلکان راسره ناست دي په دې کې یو جینۍ راته ګفټ راکړه وګوره عرفان وعلیکم سلام نعیم وعلیکم سلام تھینک یو اسما شکیله گیم میں نہ ہوگا تو پنشمنٹ پر آتا کے مننه گیم خو وګټه که نه ټیپر سر دې نیولی گیم ګټي دا ولې دا سیټ ته تور تور ښکاري چا د باندې پنشمنټ کړی کو او که نه دا یو وختي پنشمنټ را باندې دا یو سترګه د ما هم اوس مخ څه پاک کړه سوې پنشمنټ یې مې وکړې اسما تھینک یو اسما هغه را باندې شیرینۍ توره کړه خدای دې دا ښه کړي باره مننه درته دا لږ ورکه څوک دې سر ته د دې هلک څه نامه ده دا زما ملګری توحید د دې رب دې لګوي توحید ته تاسو به پورا مدد تام ورکوم توحیده باجه که صحیح دا په سعودي کې پاتې کېږي دغه سعودي کې پاتې کېږي ستا سره ښه مننه توحیده توحید نامه ده توحید الله دې په ګاډي ووالی که چې ته ما ته بار بار وایې ما څه واده وکړه په دوبۍ کې نوکر یم ته وایې چې دا دوبۍ ما خبرې ته غوږ ونیسه ما سره فالو کولېږه زه دې انفالو کوم سپورټ نه کوې فالتو خبرې کوې اوس وکړه واده اوس وکړه که نه خدای دې غر که نه که نه چې ته ژوندی یې په چا سره واده نه کوم څوک ژوندی او تhank you اسما زه به درته ځان مړ کړم که نه ځه ولې ته خو زما جانانې په قبر کې هم رانه نه خلاصېږي قبر ته هم درپسې درځم خبر کې به ما باندې امپیر په امپیر لګیا ډازونه به راکوي تاله بیا چې ته یو ډاز دار کړی پردي پټي کې بیا لکه دغه خښه کړی قبر کې انکیر پنکیر دی زما د جانان ګناهونو سزا ماله راکړي زما جانان ته څه مه وایې ای الله اسما توحید سم ورانه وکړه دا ورا توحید کو دی لیونی کی توحید پریشمنٹ به کوم 15000 ورته پورا کا دا دوره کې غټ گفټر نه دی ورته کې گفټر دی دا به بیا مانه پاتې نشي والله چې سبای تصویر لګوم چې می زګړې د ورته سیما
مارای نه د ګړګړاک بار راځي چې دا زیری بچی اوس به د مورای نه ګړګړاک راوتانګي پوه شوې سورونه مه کوه الله مننه قربان دي شم. مننه اوکې دا پورا کومه وته توی دوی پورا کومه شکیل زما خبره ورته وکړه، شکیل ته ستا څه خبره ورته کوم ظفر وروره، الټه خبره ونه کړي. ګوره په پروفایل کې د الله نوم لیکلی دی، ښه ښکلې خبره وکړه، خرابه خبره ونه کړي. اصغر کې ورته ما وویله اخر کې دغه لیونی دی که نه اسما که نه دا توحید وایي توحید ووایي چې اخر کې موږ له مخکې نه ګزار کوه. خدای دې غر که کنه موبایل خو مې هم دله درغلېږو اوس دې اواز صحیح نه دی اواز مې صحیح نه دی اوس صحیح شو ګزار نه دا نوی موبایل نه لایف راغلی ځکه داسې سپینه سپینه کارې ته خو دومره بدرنګې لکه چرګې نه چې بڼې وباسي دا تا ته ښکلې ښکلې ښکارم که نه نه نوی موبایل نه راغلی که زوړ نه نوی نه وای دا موبایل کیمره صفا ده موبایل په موجوده واپس یې نه پالو کوم چې تر څو دې راته ګیم نه ګټلی نه دی پالو کوم. توحید وعلیکم سلام. شکیل ته ووایه چې زه ابوظبي به راځي. نه هغه ابوظبي نه راځي، زما خواله به راځي. راځم ابوظبي له راځم. وای شکیل ته ووایه چې زینب ولې نه راځي. نو هغه داسې د شکیل نه ده چې شکیل ته به ټېلیفون کوي چې چېرته ګرځي را ګرځي، خو ځانه به چېرته بیزي وي خپل لایف دی. زینب نشته زړګا زینب ته مې لایف شیر کړی و هغې ته راځم خو نشته نه ده راغلې. ولې نه رالم زینب نه زه ټولې رالم صرف دا بوډخه مې یو څو ورځې نه ده راخیستې. راځه اسما موسٹ ویلکم. دا وګوره دا کمره خالی ده اسما راځه پلیټ مې اغوستلې دا کمره مکمل خالی ده دې کې څوک هم نشته زه پکې بس خالص لایف راځم. ما دې ماسته ورلګوي دا اسمان ښایسته اسما ښایسته ده که بدرنګه ده ستا مورې سپورټ مې نه کوې خبرې را باندې کې ماړې سپورټ په ګولۍ وله وایه څه و وای زینب تپوس دې وکړه بیا وایي چې بله خبره مې ورته وکړو چې ولیکي نو زه به وکړم که نه نو لا لیکلې نه ده که نه وکړه زړګا شیشہ ٹکوئی ظالمانو شیشہ ٹکوئی. شکیل دبئی میں رہتا ہے میرا بھائی، شکیل دبئی میں رہتا ہے، میرا منگیتر ہے، میرا منگیتر ہے، میرا ہونے والا پتی ہے پتی. سعودی عرب میں سعودی میں رہتا ہے سوری سعودی میں رہتا ہے میرا جانان ہے جانان. دغلته درشم زړګا زه دوبۍ ته درځم کیدای شي انشاءالله. هلکه زما لیک لوز ده د الله پاک نوم دې په ایډۍ باندې لیکلی او ته لا خبرې کېدل ته ځان ته سړی وې دا کومه خبره د الله پاک نامه چې لیکلی ده دا څه وویل پته نه څوک یادوي وایي اجرا دې کو سړی دې کو څوک دې غلطه خبره کوي. ګوره د الله د نوم احترام خو کوئ که نه ته راشه دې خوا راواړه دا ما څه ډېر راته چې زه بلاک ته پیله نه وغورځوم ما ویل چې دا به دا خبرې کوي مې د هغه مې کړو ډوډۍ ته مې کړو. ګورې زه د الله نه ډېر چې څوک د الله نوم لیکي الله نامه یې لیکلی حقیقت کې الله نامه لیکلي په ایډۍ باندې او هغه زه سره پرېږدم نه خپل لایف کې ځکه چې موږ دلته هر څنګه ګپ لګو. ما ولا اول نه چانس وکړو هلکه د الله نوم دې په ډیپۍ لیکلی خبره به سمه کوم خو دا سړیان د افغانستان یم الله دې آباد لره زړګا افغانان خو میلمانه دي زړګا هغه خو میلمه دی میلمه هغه ته موږ میلمه وایو پوه شوې هغه خو زمونږ په لایفونو کې او زمونږ په قیسو کې میلمه وي مننه ښه ما ته خپلې خبرې کوئ زه در سره مینه کوم نه سوړې ته زما وروړې دین په دنیا زما جانان دغه دی مخامخ ناست کم دی صحیح که نه شرمېږه مه لکه ټرک نه چې وروسته بوج وشلېږي او هغه په یو ځای چې تې بوس راخوشي شي داسې دې دا مخ ښکاري خدای دې غر که نه که ته لا پسې وم شرمېږي ته زما جانان یې که نه څنګه جانان دي ستمګر لالا مننه هلکانو ګیم ته وکټئ درې سټریک دي ماتې کوي والا رنګ د ګوتنګ لستنګ رنګ د ګوتنګ
توقید تاسو لري په پوره صبر وکړه دا مننه والله زړګیه. توقید کوه در سره وکړه بس دې په شکل مې قبول دی افغانستان انسان زنده باد مننه لکه زویا خیر مالکانو شیشه ټکوي کنه مننه د توحید څه چې چل کړی که څه د توحید څه چې چل کړی که څه دا ډېر زبردست دا غلطه خبره نه کوي څه مننه توحیده پورې د خلکو بشري کې له تعریف وکوي خالق دې پالو کوي د سره وړو کې الګ ته ماشوم بچي دغه د سعودي ماړې مچر مې په تندي کېناستو بال کنه نه پې کېناستو ترنجان علیکم سلام څنګه خیم افغانستان پاکستان یا لکه پاکستان او افغانستان زما په لایف کې نشته زړګا خو افغانانو ته زه ځکه لږ درانه ګورم چې دوی مړه بس تاسې ښه دي ښه انسانان دي خو چې ښه وسچالېږي والله دومره زبردست وړکي دي قسم دی خو دا یو نیم زمونږ د سایډ نه کنځل کوي دا یو نیم د هغه سایډ نه کنځل کوي بس دوی که خپل منځ کې پښتانه اچولي ګنې زه په دې شیانو کې ګوتې نه وم زړګا افغانستان لا مې ویډیو جوړه کړې پاکستان بله ورځ عمران خان چې هغه شو هغه لا مې ویډیو خېجولې ده او افغانستان لا مې ویډیو خېجولې خو صحیح ویډیوګانې خېجومه داسې نه وایم چې دا به منې او پلانی به منې او ډینګری به منې دا خبرې نه کوم نه جنډې منشن کوم جنډې هم نه لګوم زه زما دا قانون دی زه جنډې منډې هم نه لګوم صحیح خبره کوي ملګرو کو افغانستان دی کو پاکستان دی زمونږ د زړه سرونه یې زمونږ مسافرانو دا په هغه دپاره درته نه وایم چې دا داسې چل دی افغانستان خلک لکه مونږ داسې زه ځان ته داسې وایم که نه لکه سړی او ټکانی لکه مطلب زه اوس لکه کور کې پوه صفا خبره سي او هغو ډېر بار دی ډېر سخت وترسېدل ولړزېدل ځکه ورته زه میلمه وایم چې دا ګنې میلمه راغلی زما لایف په دې وجې نه مې هغه کېږي نور خو منګه خو الحمدلله خپل هر څه ډېر دی الله دې دا قصې کې خو دا غله چېرته ورک شو خدای دې دوی تباه کړي غلو نه خلاصېږو ښه شیشه وټکوئ هلکانو ډبل ټایپ وکئ شابې مننه هسې مړې دا پاټیانې د څه نه چېړم نو ته د عمران خان په سر یې که د مردار په سر یې یو خبره درته کوم دا زما ملګري به مانه ډېر خفه شي که نه ډېر ملګري به خفه شي پوره ما دا عمران خان او دا سیاست دا څیزونه ما کله هم نه پېژندل دا په دې ټیک ټاک کې خلک یو بل ته کنځلې کوي نو ما ته ډېر څه زده کړل لکه ما ته ډېره پته ولګېده چې د دې څه مطلب دی د دې څه مطلب چې د شپږو کالو د شپږو خپلې مزدوریانې کړي دي په خپله مو ګټلې په خپله مو کړلې تر اوسه پورې مې چاله موټ نه دی ورکړی سیاست کې بالکل نه زما فیملي ورکوي ټولو ورکړی د عمران خان نه زما لس کاله دلته وشو زه به موټونه چاله څه ورکړم زه چا سره هم نه یم پاکستان خپل پاکستان تا ته پته شته په قسم درته خورم که نه دلته ما څه اوس هم دا ملګري ناست دي که نه اوس خو طالبان دی طالبانو ماشاءالله حکومت یې ښه دی خو بس وس یې نشته دی څو هغه یې نشته دی پوه شولې نور حکومت یې ښه حکومت دی څوک غلا ملا نه کوي افغانستان کې او بله ورځ دلته ما څه ملګري دي هغه نه مې تپوس کوول چې اوس داسې امن دی چې موبایل د 3 ورځې په روډ پروت یم څوک وله د یېرې ګوتې نشي وروړی خو صفا خبره راباندې کوې که نه په لیډرانو کې د اشرف غني نه دی اشرف غني بابا ورته دوی وایي دا ګوره دا ټیک ټاک له چې زه رالم دا ما ولیدو یو ده او یو عمران خان بس دا دواړه نه دی د زړه نه مې خوښ دي کنې ما هم دا څنګه خبره چې ته کوې قسم درته خورم چا ته مې اوسه پورې وټ هم نه دی اچولی خو دوی ته مې دته مې عمران خان پسې مې وټو اچولی خو په پاټیانو کې ګوتې نه وم زړګا بیا دلته هم راباندې خلک جنډې لګوي دا د ملا سړی دی او دا د پټیای سړی دی او دا خبرې خوند نه راکوي به زه دې د وجې نه زه چاته دغه نه کوم خو دا منې قسم درته خورم که نه لکه ګپ نه سیوا اشرف غني مې والله چې اشرف غني بابا چې ورته وایي پوه شوې د دوی مشر دی پوه شو د افغانستان حقیقت کې هغه د پښتو ماله ډېره مزه راکوي ډېرې نرې نرې خبرې کوي پوه شوې صفا خبره او د عمران خان
عمران خان چې دا ډېر خلک وایي دا پنجابی دی پلانی دی خو دا هم ډېرې نري خبرې کوي د اوسه پورې ټیټه نه ده وړې او دا هم ډېرې نري خبرې په دې مې خوښ دی دا نور خو کله یو طرف ته خاندي په پاکستان کې کنه ما الله پاک موقع راکړي ما به عمران خان له لازم ووټ ورکړو خو څه وکړم مسافران پیسې وګټو خپل کور سنبال کو خپل ذمہواری پر سر کو یا سیټونه وګټو دا توفیق په شکل ته وای ما پالو کا پالو باندې کم توې ده خبره وره پیک آئی ڈی خدا توید نه چلای نه نه وړو کې الګ ته الګ ته گیفټر دی نن ورته نه گیفټ کا پالو بیکم خبره وره یا سړی چا تال ونه ما سره مننه کوین دا ته څه ګرځي را ګرځي اوس ته ویل لایف نه یم اوس لاړې التزما لایف خپل هم صحیح ډنډ نه دی نه په چا راپورټ کړی بیا لږ ناسته دی پوش دا چې کینې بیا دغه عالي شي تا ته پته شته ما اوسه پورې چا ته موټ نه دی اچولی ښه اوسه پورې وټ او زمونږ پلار دی الله ژوندی راته لري غم چاته اوسه پورې نه ورسي څوک یې مړانې نه وخواښه دا توید خراشه پالو دی کم زړګه تا به زه پالو کوم ولې به دې پالو نه کوم پوه شوې خو هغه دی دا منې چې دې پېرې مې عمران خان پسې واچول ښه خو نر سړی دی صفا خبره صحیح نر سړي ته به نر وی هغه باندې چې نر سړی خو دا که یوه درته ووایم زړګو صفا خبره نو د دې نه مخکې د اشرف غني چې اشرف غني بابا به ورته وویل صفا خبره زموږ د بابا په ځای دی حقیقت کې مشر سړی دی دا چې لاړه نو د پاکستانو د پیک ایډو والا ډېره بده ورځ راخیستې وه ستاسو داسې او ستاسو داسې او ستاسو مور او ستاسو خور او پلانی او ډنګرې نن چې دا کم یو افغانی موږ پسې کنځلې د افغانستان کس راځي او عمران خان پسې کنځلې کوي قسم دی دا صرف هغه لکه تاسو دا کنځل وینا کړي دي مخکې که نه دا صرف هغه پسې راځي پوه شولې ګنې والله که دا کنځل او وینا کوي موږ نه زیات د افغانستان د خلکو عمران خان خوښ دی صفا خبره صحیح موږ کې به بیا هم غدار مدار یو دوی کې نشته خو دا د چا خبره مخکې نه تاسو دا دوی پسې مشرانو پسې کنځلې وکړلې نو اوس یې خود هغو کوي اوس خو هغو د زړه د پاسه یې کوي چپ شار دی کوین دا چاته وای چې چپ شه مننه ته ورګه کوین راته دلته څوک کوین ورګه د تا مونیټر کم باجه که ښه یو منټ شابه لګ لګ سپورټو کې ډبل ټایپ وکړه مونیټر اخیری دی ان سواتی وعلیکم سلام زرګانو ډبل ټایپ کوي لایک وګوره اوس چې څوک